بل خبر زمارونو د جمعې د آداب بل خبره فضل التحجير يوم الجمعه واختيرات للجمعه د دې حدیث د مطالعه د څه معلومیږي ما مسلم مکتو ترغیب او ترهیب او بعض کتابونه د حدیثونو د څه معلومیږي چې نبی سم بکره مسجد تراغ او منبر ته خطو جمعات به تقریبا لکشو د صحابه په تاسو لګ لګ مثالونه ملاويږي په کتابونو کې چې نبی سم په خطبه یو سړی راغ دروازې ته راورسید یا کله کله عمر بن خطاب په خطبه کې ولاړ او سړی راغ گیټ ته د څه بلګ لګ مثالونه تاسو ملاويږي ډیر مثالونه په دي چې نبی سم په مسجد تراغ ملګری په ټول لاغرو جمعات به پوره ډکو دا د صحابه طریقه ده او دا طریقه په دی وخت ما په ریاض کې لیدل د عربو خلکو دا عادت دي کوم ملګری چې عربو د تللی ته چې 11 بجې راشي تقریبا داغو جمعات پوره ډکی حالانکه د پاکستانیانو خلید عربو متعلق تاسو معلوم دي چې عرب دسه کوي عبادت به منی فرض بن به منی اول سب کې ودرېدل به منی سنت طریقه باندې منځ کول دا به منی نور جهل په هر قوم کې شتا کوتاهانی په هر قوم کې شتا عقیده به د عربو منی سنت طریقې اهتمام به د عربو منی د دعوت طریقه او دغه اسلوب د به د عربو منی او د جمعې د ورځې بندګي د به د عربو منی د جمعتونو آبادی د به د عربو منی ته په دې ټیم کې راځي چې امام په دویمه خطبه باندې شروع ده او هغه مخ کې سب کې تراش ټول خلک به سورته کهف لولي قران به هر ځای کې قران پراتري چې کوم ځای کې تکینی الته سره سورته کهف هغه ته قران په هر سب کې به قران ملويږي دا به یعنی د الله د رسول طریقه داوا دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حدیث ته د زړه په غوګونو باندې وکې دی اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکه دا الله نبی وای د جمعې ورځ چې کله هی نو په دروازه کې په هر گیټ باندې الله ملائکه ودرېږي د جمعات څلور گیټ ای نو د جمعات په گیټونو کې ملائکه ولاړي کدرې گیټ ای درې په گیټونو کې ملائکه ولاړي دا الله نبی فرمایي یكتبون الاول فالاول څوک چې اول راځي دا غینوم په اول کې ولي کې چې دا سړی اول لاغه فاذا جلس الامام کله چې امام په منبر کې ناس او مؤذن ودرې د اذان شروع شو طو الصحف خپل عمل نامې چې کوم کاپیان دي هغه راتاو کې وبند کی وجاءوا يستمعون ذکر او د گیټونو پریدي او مخ ته راشي په اول سب کې ملائکینی او بیا خطبه اوري ذکر معنا خطبه اوري نو دې حدیث ته فهم کاوه څومره خیر ته محروم شوي چې اذان نه پس ته جمعه رواني اذان وشو دا غین رست رواني د دویمه خطبه په وخت جمعه رواني بیا هم جمعه ته نه ناراضي بهر په روډ باندې یو سره مشغوله دله بل سره مشغوله دله خطبه شروع ده ته کله په یو کارن ناس کله په یو ځای ډډه لګولي کله په بل ځای ډډه لګولي بیګا یو عام سړی ماته ول عام سړی زمنګ د علاقه یو عام سړی د جسب ده په دې طرف باندې ته ماته استاسو د عملګری ټول بار باندې قبرونو په دړو باندې ناس چې تا دنه خطبه کوله به بهر د ملګرو ته ما ول چې یو ځکه روډ کې ملګری ولاړ بل ځکه ملګری ولاړ دا کلیواله راته ویل دا بهر خلک نه دا خو زماده درې سلور کارونه تجربه ده چې بهر سره په 12 بجې راغلي په اول سب کې ولاړ کې زه اوس پاتې مچ څومره راغلي ومثل المهجر دا الله نبی فرمایي څوک چې وختي جمعه تراغه کمثل الذي يهدي البدن هغه سړی چې د الله په لار کې او خلال کړ نن د تمام میدان کې د څه بلګ لګ خلک چې داغو دا وس الله ولا ور کړی چې خان قرباني کول شي په هفته کې میخه قرباني کول شي په هفته کې دا د ډیر لګو خلکو وسته او هر هفته کې هیڅ خیرات په میدان کې نه کې دوخان عمر خیرات دومره پیسې د الله په لار کې لګول هیڅ کم نه کې زمارو ثم كالذي يهدي بقره بچ دویم نمبر کوم سړی راغی داغه د مثال دی لکه غوا چلا لکړه ثم كالذي يهدي الكبش بچ دریم نمبر راغی لکه ګړه یا بيزاله لکړه ثم كالذي يهدي دجاجه پسلورم نمبر کې راغی ګویا ک چرګوړه د الله په لار کې حلال کو ثم كالذي يهدي البيضه او پنځم نمبر کې چراغ داغه د مثال دی لکه د چرګي انډه د الله په لار کې خیرات کړه ترغیب کو صدا روایت ده لکه وړم مرغی چې د الله په لار کې تا خیراتی کړه د اوخ عمر اجر د زما واستانه یا په ډوړی کې تلې یا زما واستانه په جامو بدلولو کې تلې یا چې من کوم ځکه اذان وورو په ټیم کې حمام ته روانیو هغه ټیم کې مون خور ته روانیو او دا ټول ورځ سحر په شپږ بجې باندې سبا کیږي او په 12 بجې باندې خطبه شروع کیږي دا ټول ورځ موږ په کټ کې اوړو
صحابه بدري ورځ د سحر نه اهتمام شروع کاو د جامو اهتمام د سورۃ کهف اهتمام د غسل اهتمام د مسواک اهتمام د درود اهتمام د جمعه د طلوع اهتمام خپل بچو ته د جامو د بدلولو د حمامون د طلوع د اهتمام د سحر نه شروع کېدو ځکه دا یو مستقله ورځ د اختر په شان او مستقله عبادت دی بلکې بنا بر قول راجح د عید الفطر د ورځ د جمعې ورځ افضل ده د عید الاضحى د ورځ د جمعې ورځ افضل ده سمره بن جندب وی دا عجيبه حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی احضر الذکر ودنو من الامام خبردار خطبه ته ځان حاضر کړئ او د خطیب خواته نږدې ځان ورسوي شاشه د زور مکوي فان رجل لا يزال يتباعد سړی همیشه شاشه ته زور کوي حتى يؤخر في الجنه وان دخلها الله به په جنت کې اخر ته داخل کی اگر که داخل بشي ولیکن اخري سب کې وي بیا الله به جنت ته داخل کې غټیم بډیر واخلي سره مخ ډیر خلک تری جنت بدن نه او ته چې کله ورزین او اخر ته به الله به داخل کی دا الفاظ امام ابو داود پسی ابو داود کې راوړ دي وسره دا الفاظ هم یاد کا د سر اغلی یؤخر عن الجنه وانه لمن اهلها جنت به الله داخل کې ځکه ته جنت حقدار د عمل لوجنه خو اخر ته به الله داخلي ځکه دنیا کې صاحب هر کار کې تاخير اذان وشي د مازیګر جمع ولاړ روزانه ستانه رکعات تلې روزانه یو ورځ نیمه رکعات د ډیرو نیکانو خلقو نزيده عدد ډیر ناروا نه لري خو چې روزانه په 15 وخت مانځه کې چې امام سلام ګرځي او د جمعه د غونډې د رکعات تلې اذان شل منټه نیمه ګنټه 15 منټه اذان مخکې کیږي پدې کې ستاسو د سن برابرېږي پدې کې ستاسو د حمام کار نه خلاصيږي پدې کې ته جمعه ته نشر رسیدې خو دې معنا دا ده چې د اذان وروسته زمنګ د مانځه غم کمزور دی د مانځه اهتمام زمون کمزور دی ورنه په 10 منټو کې غسلم کیږي کسړه د اذان وروسته د جمعې علاوه په نور ورځو کې غسل کوي نو غسلم کیږي او داستا او دس د اذان وروسته نه کیږي تا نه روزانه رکعت تلې یو ضعیف حدیث کې دا راغلی کمزور روایت ده د منافقینو علامات نبی علیہ السلام شمارل یو دا د یاتی صلاه الدبار روزانه چې نا وخت راځي روزانه جمع شوی تر راځي روزانه په اخري رکعت کې راځي روزانه د یو رکعت دو رکعت درې رکعت روزانه د تلی روزانه د تکبیر الله تعالی دا منافقینو علامه ده بل حدیث کې دا الفاظ ملګری فیضا خرج الامام کله چې خطیب راوت طووا صحفهم ملائک خپل عمل نامې چې کوم کتابچې دي کوم کاپیان هغه راتاوي کې یستمعون ذکر او بیا خطیب چې کوم خطبه بیانې هغه خطبه ته وګ دي بل روایت کې المستعجل فی الجمعه كالمهدي بدنا دا الفاظ مسردي او بل روایت کې فاذا قعد الامام کله چې امام کې دي ملائک خپل کاپیان او عمل نامې راتاو کې ابو امامه یو صحابي وای چې کوم د دې ناقل د ابو امامه ده او بل کس چې کوم راوي ده هغه تاسو کوي قلت لابي امامه اليس لمن بعد الخروج الامام جمعه د امام د وتونه پس چې سړی راځي دغه جمعه نکېږي د الفاظان سوالي کوي چې سړی امام کله راوته او خطبه شروع شو اذان وشه داغه نرسته چې کوم ملګری راځي و داغه جمعه نکېږي نو ابو امامه وی قال بلا جمعه کیږي ولكن ليس مما يكتب في الصحف لیکن دا باغ خلکو کې بنئ چې کوم په صحیفه کې لیکل کېږي نوم به نه د جمعه بروز باندې فرض د جمعې چې هغه د ادا شو جمعه د ادا شو لیکن کم نمونه چې ملائک لیکي 1 2 3 4 5 دا کم نمبر چې ورکی دا نمبر بنئ دا پوزیشن به نه وره فرض بیا ادا شي پاس بدی کی چې جمعه مونږ سړی کړه دي لیکن نا وخت راتلو کې بدا نقصان چې الله بستا نمونه لیکي په بازار کې یا په مخ کې د جنگ په دوران کې به انټری کېدل د خلکو نمونه بل کېدل د دالو کې به نوم لیکي په وړو کې نوم لیکي د چا نوم بنو لیکل څومره زور او شور نه هغه خلک په جماعتونو کې دیو بل نه خپدي چې په هغه زمانه کې چا د فوج سره په نوم لیکلو کې غبن کړو چې زمان نوم تا په انټری کې نو لیکل زمان نوم تا په موادو کې نو لیکل زمان نوم تا په ورستو بسکټو کې نو لیکل په غدالو کې د زمان نوم نو لیکل او د زمان د نوم باندې شعر ایستل دي کارډ زما وړه دی او بلسن خپل کور ته راوړدا کارډ زما وړه د بوجي خپل کور ته راوړ دا کارډونه زمون ور دي وړي په خپل کور کې تقسیم کړي اغه نن هم خلک مراور دي
یو نوم نه دی یو نوم چې د ملائکو پر رجستر کې روزانه ستا نوم نه لیکل کېږي یو ورځ نه دو ورځې نه درې جمعې نه روزانه ته په ټیم باندې راځي چې ملائکه خپل صحیفه او رجستر بند کړي او ته جمعه ته راځي څه حال به دي روزانه چې لیکل کېږي دنیا کې چې تا دا تصور کړی چې زمانو ملک خیر زبر اعظم یو ځکه لیکل کېږي او د خلکو نمونه وزیری اغستل کېږي د پلانې سړی دومره اجر د پلانې دومره اجر د پلانې دومره اجر او ستانوم دی روزانه نا وخت لیکل کېږي او ستانوم دی بګي بالکل نه صرف تا ته چې دا سړی او جمعې منځل راغله او د جمعې فرض 2 رکعات ادا کړ دي هنوم ولا ملکي دیو نظمانو د دې خبره سوچ کول پکار د جمعې د ورځې هغه خلک چې شرعي عذر لري نا وخت راځي شرعي عذر لري لکه دا استادان طبقه شدا د سکول چټیانې قانون نا وخت کې هغه زمنګ د وس مطابق نه ځکه د ګورنمنت اصول د دې ازاله د زمنګ د وس مطابق نه ده دا سره معذوره ده ان شاء الله به دې خبره اجر درکې چې نور سستی بلارو وغیرہ کې دی یا د خپل کار پسې د چټای نه ورسته نه زی خو موږ هغه مسلمانان چې په دې دکانونو کې تاویګو را تاویګو هغه مسلمانان چې ځان له بزوره باندې کار ګورو هغه مسلمانان چې د جمعې د اذان نه پس د غسل پروګرام او د جامو پروګرام کوو هغه مسلمانان چې د اذان نه پس خړ ته منډه کوو د خړ نه بیا راځو او هغه مسلمانان چې هغه وي مړه مسلې موږ اورېدل خیر ده کله چې جمع ودرېده موږ په هغه ټیم کې راځو